دا پنجابی نه دی دا په بنگلاديش کې نه نیوي زره پتلونونه ووتل ته په قسم په قرآن 1,09,000 زره ووتل یې باید پی ټي ایم نن دی بولي لکه اوسلي ته چلونګي ورته دی ځکه نه غلا کوو نه ډاکه کوو موږ د کام خبره کوو ما د کام سره ظلم روان دی ظلم ریاست کوي موږ به در څو پورې پټه خلو یو چې پروا نه لري کاکا عصمت مړ کې زه کار نه کوم څونه وژل سوي دي څونه معذور سوي دي څونه په دماکو کې تللي دي د دې ګردو در شا چې ولاړه ده هغه یو دغه آی اس آی ولاړه ده د پاکستان ایم آی ولاړه ده اف سي ولاړه ده یو د تورو چشو کابلۍ موټر یو کلاشینکوف یو کارت ستا په جیب کې در واچي دلالي د چا ده پکې د ورور ده پکې ورور په وژنې نن هم دغه چې دماکې کېږي سلسلې کېږي دا دغه تور پرنګی دی انګریز خو ولاړی انګریز ولاړی مګر پنجاب ته موږ لاس تړلي په لاس ورکړو نو پی ټي ایم را ولاړ سولو هغه اول دغه تجزیه وکړه چې دغه نامعلوم چې دی دا څوک دی او دغه دهشتګردي چې کوي دا څوک دی نو پی ټي ایم په دې نتیجه باندې ورسېدی چې د دې تر شا د پاکستان پوج دی د پاکستان سټیبلیشمنت دی آی اس آی ده ایم آی ده دا ټول قتلونه دوی کوي نو ځکه بیا پی ټي ایم را ولاړ سولو د خپل ملګري سره راخورول راټولول منظمه کول بیا یو داسې مرحله راغله چې خلکو دغه سوالونه کول چې پی ټي ایم څه غواړي پی ټي ایم د کام سیالي غواړي پی ټي ایم د پښتنو اجتماعي نسل کشي درول غواړي او پښتنو ته پی ټي ایم یو دغه ورکړله چې یې جو نامعلومه یا مې معلومه دویم یې دا ورکړله چې یې جو دهشتګردي یې اسکې پیچې وردي نن هم چې زه وژل کېږم تاسو پر دې ټوله علاقه باندې وګورئ موږ دا ډاکټر راټولوو لګیا یو چې څونه وژل سوي دي څونه معذور سوي دي څونه په دماکو کې تللي دي د دې ګردو در شا چې ولاړه ده هغه یو دغه آی اس آی ولاړه ده د پاکستان ایم آی ولاړه ده اف سي ولاړه ده تاسو وګورئ اف سي کم تجارت نه کوي په پټرولو کې دوی ولاړ دي په ډیزلو کې دوی ولاړ دي د چرسو په منشیاتو کې دوی ولاړ دي دغه د ډپر کراس باندې چې دا برشوره چې راون شي دغه ځای پورې چې دوی څونه بتې اخلي بل یې هیڅوک نه اخلي نو ځکه پی ټي ایم دا خپل ولس ته خپل کام ته دا شعور ورکوي چې یې کامه ته را یو ځای سه ولکه منظور پښتون چې وایي ته و ما ته تنظیم راکړه ما د تا سره دا پښتو ده زه به و تا ته ازادي درګټم که چیرې د پی ټي ایم تنظیم منظم سي دا د ریاست یو سخته ماته ده او ځکه ریاست پی ټي ایم نن پر ګوډو کړی دی دغه د پی ټي ایم چې څه وخت رالی هغه په اسلام آباد کې یوازې د نقیب مسعود دپاره راپورته سولو چې ویې کتل چې دا په ټول وطن کې چې څوک د بدامنۍ خلاف خبره کوي څوک د دهشتګردۍ خلاف خبره کوي هغه سړی یا ورکېږي یا وژل کېږي او په ګومه خطا کې ځي دارنګه په سوونو په زرونو پښتانه یعنی نن 80,000 پښتانه دوی قتل کړي دي او یو شی چې موږ خپل پښتو او خپل غیرت نیولی یو هغه شی موږ پټوو 80,000 دوی زموږ ښځې او زموږ پیغلانې ورکې کړي دي او در ننه پورې دغه سلسله را روانه ده ځکه موږ دا پاکستان چې په 40 کې جوړ شوی دی موږ تر دې سوونه کلونه دالته وو دغه ستا د پښین ټوټل علاقه تر اخره پورې دا ګرد لر و بر د افغانستان علاقه وه نن هم دغه د تاسو وګورئ چې موږ د لوی کندهار برخه یو په 1893 کې دوی فیض محمد غازي مړ کړ فیض محمد غازي دوی ولې مړ کړ فیض محمد د انګریز په خلاف باندې راپورته شوی و د انګریز په خلاف باندې مبارزه کوله بیا چې فیض محمد په د پښین په زاړه بازار کې انګریزان مړه کړلو د شیخ برید په زیارت کې پناه واخیستله هغه لکه چې وایي فیض محمد ویل زما پر سر بد نمسیری دی چې دښمن مې بې ایمانه پرنګی دی زه پوهېږم چې د دې وارې مرګی دی د لمانځه پر ځای مې وتړل لاسونه
فیض محمد راغی د شیخ بریز بابا په زیارت کې یې پناه واخیسته. دا اوسني پیران چې پر پراته دي بیا چې په دلالۍ کې د هغه مځکې ورکړې، دغه د سرخاب اوبه یې ورکړلې، دغه پیرانو پر ده باندې موټ وګرځوئ. ده ورته پیره مه کوه چې انګریز مې دښمن دی، ما پرېږده، زه د دې وطن او د دې قام دپاره دغه شوی یم. هغه پیر ده نه پوره شوی، فیض محمد کرچ تر لاندې کړي، دی یې مړ کړي، دی یې ولاړ صالحسون ته. هلته څوک یې وایي کلزۍ وه یا څوک یې ترنې خورلڼه وه، هلته یې پناه واخیسته. هم یې دغه 4 قامه پسې ورټول کړو، د دې مشران یې ټول کړو، ترین و، کاکړ و، سید و، اڅکزی و. فیض محمد یې په مړ کړي، تړلی یې پر تورمرغه باندې راوړئ. د پښین بازار پر شیخ بریز بابا باندې دلته اوس هم قبر شته، ویې تړئ، اور یې ور واچوئ. چې اور یې ور واچوئ بیا په بګۍ کې واچوئ، بګۍ د 2 اسانو ټانګه، تر یارو یې یوړئ و دا ټول ولس یې ورښکاره کړي چې د انګریز خلاف که هر چا مزاحمت وکړي انجام بیا د فیض محمد یې. هغه شی نن هم د موږ سره روان دی. پرون سور پرنګی و، نن تور پرنګی دی. نن هم یو د تورو چشو کابلی موټر، یو کلاشینکوف، یو کارت ستا په جیب کې در واچوي، دلالي د چا ده پکوي؟ د ورور ده پکوي، ورور په وژنې. نن هم دغه چې دماکې کېږي، سلسلې کېږي، دا دغه تور پرنګی دی. انګریز خو ولاړی، انګریز ولاړی، مګر پنجاب ته یې موږ لاس تړلي په لاس ورکړو. په 24 کې چې پاکستان جوړ شو، دوی و موږ ته، زموږ مشرانو ته یو شی کښېښوئ، ولې په پاکستان ګډېږي که په هندوستان ګډېږي. موږ ته په کار دا وه چې موږ هغه ټیم دا خبره کړې وه چې موږ پښتونستان غواړو، موږ په افغانستان ګډېږو. موږ پاکستان چې موږ پښتانه یې ګډ کړي یو، د یو ظلم د لارې یې ګډ کړي یو. نن هم د موږ سره ظلم روان دی، نن هم ظلم کېږي. تاسو وګورئ د 2000 نور نه ځو، د 2018 د 2024 واخله، په پښین کې څو دماکې وشوې، څو لیویز والا مړه شو، څو پولیس والا مړه شولو، څو بې ګناه خلک مړه شولو. اوس هم پر موټرسایکلان باندې خلک راشي، ټک ټک سړی وولي، تر مابین ووځي. لاندې ته وګوره، د دوی ځنځیرونه وګوره، د دوی ګشتونه وګوره، د دوی توپکان وګوره، څنګه یو سړی راځي په ډک ښار کې راځي، خلک وژني او تر مابین وځي، وایي امینه معلومه. لیکن زه چې بیا کله راپورته کېږم چې د دغه پولیس پښتانه غم کوم د پی ټي ایم په حیث باندې، د دې لیویز دغه کوم، دی زما پر ملګرو باندې اف آی آر کوي، موږ په جیلو باندې منډي. اوس موږ اف آی آرونه ډېر پټه دي. اف آی آر پی ټي ایم نن دی بولي لکه اوسوي ته چې لونګۍ ورتړي. ځکه نه غلا کوو نه ډاکه کوو، موږ د کام خبره کوو. ما د کام سره ظلم روان دی، ظلم ریاست کوي. موږ به در څو پورې پټه خلو یو چې پروا نه لري کاکا عصمت مړ کې زه کار نه پلرم، شیر زمان د هغه کې اعظم کار نه پلري. یا دا پر موږ ګرده باندې را روانه ده. دا نن ته ټوټل علاقې وګوره، دی د پټرولو په دغه کې د ده لاس دی، په چرسو کې د ده لاس دی، په قتل بازي کې د ده لاس دی، په تورو چشو په موټرانو کې د ده لاس دی. دا به څنګه کوي؟ دا به منظمه کوي، ځکه چې د پی ټي ایم مبارزه د یو داسې منظم دښمن سره ده چې هغه ته موږ د پاکستان پوځ وایو. هغه تنظیم لري، هغه توپکان لري، هغه وسایل لري، هغه لوټمار کوي. نو د دې دپاره د پی ټي ایم مبارزه چې ده د ځای ته رارسېدلې ده چې موږ تنظیم جوړو، په هر کلي کې تنظیم جوړو. دا یوازې نه ده، په ما نه ده، یو پښتون هم نه خلاصېږي نو کې دی چې یاره دا پی ټي ایم چې دی دا یو داسې تنظیم دی چې ونیول شوې بیا د شا د خوا څوک نشته. نه، د پی ټي ایم دا اصول دی، پی ټي ایم هر ملګری چې دی پر بل ملګري باندې سر ورکوي. که په جیل ننوځي، که د ګولۍ مخې ته ځي، هغه خپل ملګری به بچاوي، بل به مخ ته ځان ورچي. یعنی دا صحیح ده چې د پی ټي ایم ملګري لږ زړورتیا غواړي، سرښندنه غواړي. ځکه ما غوښتي وو درته ووایم پی ټي ایم تا لره وروره ممبري نه راوړي، پی ټي ایم تا د شنې ټانکۍ نه راوړي، تا ته کوڅې نه در جوړوي، نه ولکه ټرانسفارمر در راوړي. پی ټي ایم دا درته وایي چې زما کام دی اجتماعي نسلکشي روانه ده، زه بې عزته سوی یم، زما معدنیات لوټل کېږي، زما هر څه لوټل کېږي. دا ارنایي کې ته وګوره،
د کویلې ګاډي چې لوډ شي پر ټنګ باندې د ایپسي کرنل و د ایپسي جرنل ناست دی پیسې هم چې ناخلي او برته ورم ورشي هغه ګاډي سیځي یعنی دی ستار یوازې دا نه دی چې د پښتانه نسل کشي کوي دی پښتون بېروزګاره کوي د پښتون وطن دی په کبرو بدلوي په ایدرو یې بدلوي نو ځکه د کام ناتار چې دی هغه په کام باندې راګرځي او خصوصا د پی ټي ایم سرمایه چې ده هغه د کام ځوانان دي که د کام ځوانان منظمه شي د پی ټي ایم په تنظیم یعنی چې په هر کلي کې چې نن ته کمیټۍ جوړه کړې ستا د پی ټي ایم ځوانان ناستي سوال نه پیدا کېږي چې ایف سي چې په کوم شکل کې چې د شپې څوڼور کې د ورځې یې برته پر زنځیر باندې کښېنوي وردۍ ور واغوندي هغه بیا ته نیولی شي یعنی نن چې دا زما او ستا پر علاقه باندې چې کومه بدمرغي روانه ده دا خو ما ورته نه ده جوړه کړې ما ستا جسترګل خو نه ده جوړه کړې دا خو ټوټل ایف سي جوړه کړې دا خو ټوټل د دوی بتخوري جوړه کړې ته ورسه دی چې نن د څه کوي د چمن پر دروازه باندې یعنی یو د ایف سی ملیشیا والا یو عسکر چې ځان د پښنه و د غزبنده و بارډر ته بدلوي دی 10 لک روپۍ ورکوي چې دی بدل شي بیا چې یو کال بعد دی کور ته ځي د سامانو د ایر کنډیشنرو د ویسیارو د ټیویانو 3 ګاډیانې د ډکې پیسې په پارسل کې دی روان یعنی د زما پر وطن باندې لوټمار شروع کړی دی وژنې مې هم لوټوي مې هم روزګاره کوي مې هم بیا هم راته وایي غږ مه کوه یا غږ مه کوو چې ورته یې بل څوک نشته ته په کراچۍ کې وګوره په کراچۍ کې چې پی ټي ایم نه و نورلا نه و د ایم کیو هم د موږ سره څه کول دا زموږ جنازې و زموږ مړي دغه ځای له نوی را روان نن دې دی ما مړي کې په کراچۍ کې په دغه کوټه کې د دغه شیان کول هغه کوټه کې نن هم د ماکاوکو بېګناه انسانان وو په دغه پښین کې ګرفتۍ ته در معلوم دي چې موږ منظم سو دغه ځوانان چې راټول سو د پی ټي ایم در شا ودرېږو ما دا ایمان دی چې دا پنجابی نه دی دا په بنګلادیش کې نه نوي زره پتلونونه ووتل تک په قسم په قرآن 1 لک نه نوي زره ووتل دی چې نن د کرایې دلالان یې راپورته کړي دي دا کرایې د دلالانو لاس به څوک نیسي پی ټي ایم بې نیسي د پی ټي ایم ځوانان بې نیسي او د پی ټي ایم د ځوانانو قوت څه دی هغه تنظیم دی موږ د ته هیڅ شی نه غواړو موږ د ته تنظیم غواړو موږ د ته مبارزه غواړو ځکه چې ټول د دې کان یو